راځو بسم الله الرحمن الرحیم د نننۍ ورځې درس ته زه راځم ورته ګوره دلته د کمپیوټر پر مخ باندې رایټ کلیک کوم چې کلمې رایټ کلیک ور وکړې دلته زموږ سره یو پروګرام دی چې هغه چې دی وینرار دی وینرار یا زیپ دا عیناً داسې کار کوي لکه یو فولډر چې کار کوي مثلا دا فولډر کار کوي د دې او دغه چې دی فرق نشته خو کار یې څه دی کار یې دغه دی اوس که ته وغواړې چې څوک درته وایي چې یار د وینرارو د فولډر په مابینځ کې فرق څه دی په وینرار کې هم یو شی ذخیره کیږي په فولډر کې هم یو شی ذخیره کیږي د وینرارو د فولډر په مابینځ کې دونه قدر فرق دی چې په ویندرار کې درې خوبیانې تر بولډر ښه لري اوله خوبیه دا ده په ویندرار کې چې دی پاسورډ پر لګول کېږي او په فولډر کې پاسورډ نه لګول کېږي دومه خبره دا ده چې د ویندرار کې چیرې مو یو شی ویندرار ته واړوو او په فولډر کې هم پروت په ویندرار کې هم پروت وي په ویندرار کې به اندازه کم وي او په فولډر کې به څه شي اضافه به وي دا دوې خبرې شولې او درېیمه دا ده صحیح شو که چیرې وایرس تاثیر پر وکړي صحیح شو ویندرار یې ختموي او فولډر چې کوي نه ختموي پر فولډر چې هر څه تاثیر وکړي فولډر باندې پر فولډر کې چې کوم شی پروت وي هغه که وایرس راسي هغه ختموي خرابوي او په ویندرار کې چې کېږي نه ختموي هغه د منځه نه وړل کېږي اوس نو زه راځم ورته ګورې دې ځای څخه رایټ کلیک وکړم ورته ګورې راځم ورته ګورې یو فولډر جوړوم چې د چا په نامه باندې مثلا د خام په نامه باندې د فولډر مې دا جوړ کړي اوس زه راځم ورته ګورې دې ځای څخه وایم یاره یو شی وراچوم مثلا څه شي دي دا عکسونه وراچوم دا دی کنټرول سی دلته راخلم ورته ګوره په دغه فولډر کې چې کوم پیسټوم یې کنټرول بي دغه څو عکسونه مې واخیستل صحیح شو د خام په نامه دی اوس زه غواړم چې دغه ویندرار ته واړوم برابر راسي پر دغه فولډر باندې به ودرېږي رایټ کلیک پر وکړې چې رایټ کلیک پر وکړې دلته به راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه به دغه لیکلي وینې وای ایچ یو ایچ سی صحیح شو پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې اوس دا ورته ګوره رار دی دا ویندرار 5 دی دا زیپ دی زه راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي بار راس دلته لیکلي وای سیټ پاسورډ وای یو کود هم راچوو پاسورډ هم راچوو زه راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې دا رالي درته اوس پاسورډ ول وراچوم وایم 1 2 3 چې دا دې ورکړي سي سو بیرته راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم 1 2 3 دا چې ولا ورکړي بار راس اوکې که چې اوکې دي که سي سو اوکې چې اوکې دي که ورته ګوره دا دی دا هم دی هغه هم دی دا د زیپ په شکل دی او دا د فولډر په شکل دی اوس پر دې وایرس ډېر تاثیر کوي دا که وایرس راسي سو دغه چې عکسونه پکښې که ویډیوګانې که ډیوګانې دا ژر د منځه باسي مګر پر دې تاثیر نه کوي دا چې دی پروت دی یو خو دا خوبي شوله بل یې دا خوبي ده که زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک کوم چې رایټ کلیک وکړې دلته راځم ورته ګوره پراپرټیز پر دې باندې کلیک کوم اوس ورته ګوره دا څو ام بي دی 1.09 ام بي دی مثلا دا دونه اندازه دی صحیح شو او که چیرې راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم چې رایټ کلیک وکړې پراپرټیز ته راځم پر دې باندې کلیک کوم اوس ورته ګوره وینې دا څو دی 1.06 هغه 1.09 د 1.06 دی نو د دې اندازه ډیره سوی د اندازه چې ده کمه ده او حالانکه په دې کې دغونه قدر پروګرام عکسونه پراته دي په دې کې هم هغونه قدر عکسونه پراته دي نور هېڅ فرق نشته ماسکې دغونه قدر فرق دی چې د هغه اندازه تر دې چې شته ډیره ده صحیح شو د ویندرار اندازه کمه ده او د فولډر اندازه چې شته ډیره ده او که چیرې ډېر شیان راچي نو دغونه اندازه کرا چې کېږي کمیږي صحیح شو دونه اندازه راځي بل خو دا خبره شوله درېیمه خبره دا ده که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې زه راځم ورته ګوره دا راخلاصوم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې دا راته راخلاصو او که چیرې راسي ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک کوم راځم دلته کلیک پر کوم صحیح شو اوس که چیرې زه وغواړم چې یو عکس راخلاصوم پر دې باندې ډبل کلیک کوم دلته ورته ګوره دغه غواړي پاسورډ غواړي که چیرې پاسورډ واچوي کار کوي که نه په بل صورت باندې کار نه کوي نو زه راځم پاسورډ واچوم 1 2 3 دا چې ورکړي بارې اوکې که چې اوکې دي که صحیح شو نو عموما دا چې څه درته راخلاصېږي صحیح شو دا کار نو دا چې کار و دا د ویندرار کار و موږ کولی شي چې ویندرار په دې صورت باندې چې کړو اجرا یې کړو او درته راسي صحیح شو او بله خبره دا ده زه راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم مثلا یو عکس راخلم چې دغه عکس مې راواخیستې ورته ګوره وینې کنټرول سی دلته چې کوم پیسټوم یې دا د کنټرول بي دا عکس دی صحیح شو دا ویډیو ده دا یو پی ډي اف فایل دی دا هم عکس دی دا فولډر دی صحیح شو دا دی اوس فولډر نه پکښې راځي نور که ویډیو وي که اډیو وي که عکس وي که فایل وي فرنام چې یو شی وي هغه راځي پکښې کې اوس زموږ سره چې دی دا هر شی چې دی دوه عنوان لري یو هغه نوم چې موږ ورته انتخاب کړي بل هغه نوم چې خو د کمپیوټر وي د کمپیوټر نوم چې دی ایکسټنشن وایي اوس که زه راسم ورته ګورم وینې پر دغه باندې رایټ کلیک کوم چې کله دې رایټ کلیک وکړې دلته راځم ورته ګوره پراپرټیز ته پر دې باندې کلیک کوم پراپرټیز ته راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې صحیح شو اوس دغه پی ان جی چې دی د کمپیوټر ایکسټنشن نوم دی صحیح شو هغه نوم دی چې کمپیوټر ورته انتخاب کړی دی هغه نوم دی چې ما ورته انتخاب کړی دی اوس نو دلته که سیس پې کړي دلته ایکسټنشن نه دی لري هېڅ شی یې نه لري یو یې هم نه لري ایکسټنشن نو که زه اوس وغواړم چې د دې ایکسټنشن معلوموم چې په څه طریقه چې کېږي معلومېږي
نو برابر راشي ورته ګورئ دلته کنټرول پینل ته پر دې باندې به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ راباسي ورته ګورئ دلته لیکلي وای فایل ایکسپلور اپشن پر دې باندې به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ راباسي ورته ګورئ دلته چې شته ویو ته پر دې باندې به کلیک وکړئ دلته به راسي لاندې دلته زموږ سره یې لیکلي دي وای وینډوز ایکسټنشن دغه دی وینې څه لیکلي دي وای هاید ایکسټنشن فار وینې دا دی ته به راسي ورته ګوره دغه چیک به ځینې اخوا ته کړي چې اخوا ته کوي اوکې که چې اوکې دې کوي برکه ورسي ورته ګوره د ار ایکسټنشن معلوم دی ګوره پی ان جي مخکې نه معلومېدی اوس دا دی معلوم سو د دې سره مثلا اوس ته ګوره وینې دغه جي پي جي نه معلومېدی اوس چې څه معلوم سو څه سو دې ته څه ویل کېږي دې ته ایکسټنشن وایي اوس نو که ته وغواړې چې یاره دغه دې څوک نه ویني مثلا زه دغه عکس داسې کوم چې څوک ډبل کلیک پر وکړي هغه دې نه خلاصېږي د وایرس غوندې داسې یا بل شی ولا ورکوم څه دا رقم شکل داسې نو برابر راسي پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړې چې رایټ کلیک وکړې راباسي ورته ګورې دې ځای کې څخه پراپرټیز ته پر پراپرټیز باندې به کلیک وکړې چې کله یې کلیک وکړې سو سوري پراپرټیز ته مه راځم رایټ کلیک پر کوم چې رایټ کلیک وکړې دلته به راسي ورته ګوره رینیم ته پر رینیم باندې به کلیک وکړې چې کله یې کلیک وکړې دغه پی ان جي چې ورته لیکلی دا به چې شي ځینې ختم وکړي چې کله دې ختم کړئ به راځم ورته ګوره دلته کلیک وکړم یس یې کړئ چې یس یې کړئ سو اوس که ورسې ورته ګوره وینې دا به زموږ سره شي د وایرس غوندې وینې خراب سو که نه سو نو که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې ډبل کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې ورته ګوره دې خلاصېږي نه ولې نه خلاصېږي په دې خاطر چې اوس یې کمپیوټر نه پېژني چې آیا دا څه شي دی د ایکسټنشن نوم ورچش کې ور ختم کوي دغه نوم چې لیکل شوی د محمود دا خو هغه نوم چې موږ ورته انتخاب کوي خو هغه ډاټ پی ان جي چې لیکلی اوسې هغه د کمپیوټر نوم هغه دی نه پېژني نو اوس که ته وغواړې چې بیرته زما په کار دې زه سموم نو بیرته به راځې پر دغه باندې به رایټ کلیک کوې چې رایټ کلیک وکړې رینیم ته به راسې رینیم ته به راسې پر دې باندې به کلیک وکړې دلته به راسې ورته ګوره وینې دلته به ټکی ورکړې ډاټ صحیح سو ډاټ چې وله ورکړې دې ځای کې به ورته ولیکئ چې پی ان جي دا چې ورکړئ به راسه دلته کلیک پر وکړه ورته ګوره وینې هغه چې سو درته سم سو د عکس په شکل باندې چې سو درته راغلی یا راځم ورته ګوره دغه دی چې ار یو یې اوس دا ویډیو ده پر دې ویډیو باندې ورته ګوره وینې دا ای وی آی دا د خپل چشت ایکسټنشن دی خو چې هر شی راواخلي عموما ورته ګوره د چشت راغلی ایکسټنشن راغلی اوس د عکس ایکسټنشن چې دی جي پي جي او پی ان جي راځي د ویډیو چې دی اچ ډي هم درته راځي ام پي 4 هم درته راځي ای وی آی هم درته راځي دغه شان درته راځي خو چې د هر شي ایکسټنشن ته معلومه اوله وار به داسې کوه چې پر دغه باندې به رایټ کلیک کوئ چې رایټ کلیک وکړئ سو پراپرټیز ته به راځئ پر دې باندې به کلیک وایه دلته درته معلومېږي چې دغه هر شي ایکسټنشن و هغه معلومېږي په دې صورت به معلوم وایه او که دې چیرې داسې معلوم نه کوي نو باید نه در معلومېږي چې آیا اوس که چیرې د دغه ویډیو ایکسټنشن ای وی آی دی څه سو که زه چیرې راسه ورته ګوره دا خراب کړم څه سو اوس که بیرته جوړومه که دې ته مثلا دغه ولیکي ام پي 4 ولیکي هم مشکل نشته که د اچ ډي ورته ولیکي هم مشکل نشته ځکه چې دا ویډیو ده څه سو ام پي 4 ویډیو ده ای وی آی ویډیو ده ماسک هغه نوم ولا ورکړي چې ولا ور دي کې خپل چشکیر سمېږي وز عکس دی که جی پی جي پر ځای باندې پی ان جي ورکړي هم مشکل نشته خو فرق یې شته خو دی درته چشکي درته سمېږي د ده وپېژنده چې یاره دا عکس دی اوس په کمپیوټر چې دی په جی پی جي هم پېژني په پی ان جي هم پېژني چې په هر یو وپېژني مشکل نشته څه عموما ورته ګوره دا د عکس دی هغه چشکېږي درته راځي او د نور پروګرامو لکه اکسل دی ورډ دی اکسس دی پاور پوینټ دی مثلا داسې نور پروګرامونو د هغو پروګرامو د هر یوه ایکسټنشن جلا جلا دی خو طریقه سره کم ده طریقه دغه ده چې ته به راځې ورته ګوره پر هغه پروګرام باندې به رایټ کلیک کوئ چې رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته به راځې د هغه پروګرام نوم به چشکې معلوموي اوس مثلا زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه رایټ کلیک پر کوم سیسو دلته راځم ورته ګوره ام اس ورډ راولم دا ورته ګوره ام اس ورډ دی اوس د ام اس ورډ چې دی ډي او سی ایکس دا د ایکسټنشن دی راځم رایټ کلیک پر کوم ورته ګوره پراپرټیز ته راځم پر دې باندې کلیک کوم سیسو دا دی ډي او سی ایکس دا د ایکسټنشن دی او که زه راسم ورته ګورم دې ځای کې څخه راځم نیو ته راځم دلته چې کوم ایکسل هم راولم دا ایکسل دی ایکسل نه دی دغه دی پبلیشر دی سیسو دا مې راسي درته ګوره ویني پی یو بي دا د ایکسټنشن دی راځم رایټ کلیک پر کوم سیسو نیو ته راځم پر نیو دی کلیک وکړئ زه راځم ورته ګوره ایکسل راولم د ایکسل د ایکس ال سی ایکس دا د ایکسټنشن دی خو د هر پروګرام ایکسټنشن چې دی جلا جلا معلوم دی د یو پروګرام د بل ته کېږي نه کېږي بس که تو غواړې چې یاره زه ایکسټنشن معلوموم عموما اوس ایکسل دی د ایکسل د بس یو ایکسټنشن یا د ام اس ورډ یو ایکسټنشن باره چې هر څونه قدر یې د ټولو هغه رقم وي او که چیرې تا دلته مثلا د ایکسل یو پروګرام یې مثلا چې کړی اړولی یې سیسو ایکسټنشن یې ور اړولی نو اوس که تو غواړې چې یاره زه هغه سموم او را معلوم نه دی چې یاره د ایکسل ایکسټنشن چې دی نو بار راسه ورته ګوره دلته رایټ کلیک پر وکړئ پر ایکسل ځان ته راواخله مثلا دا ایکسل دی وینې یا دا ایکسل دی ایکسل چې راواخیستی بر راځي ورته ګوره رایټ کلیک پر کړئ دلته راځي ورته ګوره وینې پراپرټیز پر دې باندې کلیک کړه د دې ایکسټنشن چې دی دغه دی نو دغه دی بس هلته خپل نوم چې ورکړی د هغه وروسته ډاټ ټکی ورکړئ چې د ټکي وروسته دغه د نوم وله ورکړئ نو عموما د خپلې چشکې سمیږي او که چیرې دا نوم وله ورنه کړې او سمیږي نه صحیح سو عموما دا کار کوي اوس که زه راسم ورته ګوره وینې پر دغه باندې رایټ کلیک کوم دلته راځم ورته ګوره دا ختموم ځینې دا زه ختم کړم دلته ورته لیکم چې جي پي جي جي پي جي مې ورته ولیکئ راځم دلته کلیک پر کوم یس یې چې یس یې کوي ورته ګورم خراب سو که نه سو
کار یې خلاص خراب سو. اوس که پر دې باندې ډبل کلیک وکړي ورته وګوره دې چې کېږي نه خلاصېږي. ولې نه خلاصېږي؟ ځکه چې په دې نه خلاصېږي چې د ده نوم ما ور بدل کړي. هلته کمپیوټر وایي دغه اکسل او تا نوم ول ورکړی د څه شي د عکس صحیح سو. نو عموما ورته ګوره دی نه پېژني چې هلته یو شی دی او نوم بل شی ول ورکړی په دغه نامه یې دی پېژني په دغه ترتیب چې کېږي نه خلاصېږي. او که تو غواړې چې بیرته یې سم کړه نو راسره رایټ کلیک ور وکړه چې رایټ کلیک وکړې دلته راځې ورته ګوره وینې رینیم ته چې رینیم ته رالې دغه چې پیجي به چې کوي ځینې ختموي بیا چې ختم دې کوي د دې ځای کې څخه به بیرته هغه عموما چې کوي هغه دغه به ول ورکوي چې ور دې کوي سو عموما دی کار کوي کني په صورت باندې کار نه کوي سو دا کار کوي صحیح سو. نو دا چې کار و دا د یو پروګرام اکستنشن و. که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې یو داسې وایرس غوندې شی دې ولیدئ ختمواسې مه خرابواسې مه داسې نه چې یو چا مثلا اکستنشن یې ور ختم کړي خپل د اسانۍ دپاره ته راولاړ سه ورته ګوره هغه ډیلیټ کړي صحیح سو. ډیلیټوه یې مه یې اپلای وګوره چې آیا دا څه شی دی یا مثلا داسې په غلطۍ کې د اکستنشن ستاسو ډیلیټ سي اواره ورته ګوره فایل یې داسې وایرس غوندې ښکاره کېږي. که چیرې داسې وایرس غوندې ښکاره کېدی نو عموما ته بیا خپله ورته څه کوي سموي صحیح سو. نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره مو څه کوو استفاده کوو درته راځي. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. په راتلونکي درس کې انشاءالله که خدای کوله بیا به مخته ولاړ سو نور ووایو.